بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو، د ژوند میدان تود دی، هلې ځلې روانې دي. د ادم اولاد په خپل خیال کې مست، د راتلونکي سبا سوکالۍ له لګیا دی، خړپوسې وهي. د هر سړي خپل رنګ او خپل داو پیچ دی. د رښتیاو او د دروغ بازار ګرم دی. ډېر رښتونی دروغ وای او ډېر دروغجن رښتیا وای. سوداګانې په سرونو کې پخېږي، خرڅېږي، ګټلی کېږي او بیللی کېږي. د وخت سره بدلیږي، لویږي، وړې کېږي. داسې دي او هم داسې به کېږي. دنیا سودا له جوړه ده، په سودا آباده ده. ستاسو سودا دې تاسو ته مبارک شي او زمونږ سودا دې مونږ ته. بس دا یو خبره ضروری ده، ته هم په نظر کې ساته او زه به هم د سترګو وړاندې ساتم. د سود او زیان په دې بازار کې سړیتوب خرڅ نه کړي. د هوس په دې قمارخانه کې ادمیت په داو ونه لګي. کنه ګټه به دې زیان شي او شرافت به دې نیلام شي. اشرف المخلوقات د ادمیت نه بغیر د خټو بت دی. احساس ژوندې ساته، خدای دې ژوندې لره او خدای دې بیا ژوندې. تا د ژوندون نه دلاسې واغستې، تا د ژوندون نه دلاسې واغستې، ما ترې ناترسه حادثې واغستې. او زما ضمير داستا په شانتې نه دی، زما ضمير داستا په شانتې نه دی. تا ترې امکان ما ولولې واغستې. او منزل که یو شي خو نظر بدل دی، منزل که یو شي خو نظر بدل دی. تا ترې پیالې ما مېکدې واغستې. او پوهان چې ټول ستا د کوڅې راټول شو، پوهان چې ټول ستا د کوڅې راټول شو، ستا پیر زمانه وظیفې واغستې. او د خټو بت چې بیروخي شروع کړه، د خټو بت چې بیروخي شروع کړه، قدرت ته ټولې مرتبې واغستې. او ستا د بې قدرو بې طلبو محفل، ستا د بې قدرو بې طلبو محفل، د جوش جنون نه حوصلې واغستې. او د ټوک ډوډۍ اوګی احساس دې رانه، د ټوک ډوډۍ اوګی احساس دې رانه، د مینې ټولې افسانې واغستې. او فضله ژوند استعاره د سفر، فضله ژوند استعاره د سفر، چا ترې د مې چا فاصلې واغستې. او تا د ژوندون نه دلاسې واغستې، ما ترې ناترسه حادثې واغستې، ما ترې ناترسه حادثې واغستې. Please subscribe our channel and click the bell icon.